پاکستان حکومت عمران خان چې دی د امریکا حکومت چې دی د عمران خان سپورټر نه ده، په ظاهر خو شرمیږي غږ نه کوي، لیکن درون کمپلیټ د پاکستان فوج او پر شا باندې ولاړه ده. د پاکستان فوج دا هر اقدام کوي، هر غلط اقدام کوي، پر شا د امریکا خلک په امریکا فوج ولاړه ده. په امریکا کې هم دغه هلو आवाज ګرځي. आवाज راځي. سلام علیکم. سلامونه ګرانو دوستانو، ستړي مې سي جوړ تکړه په خدای دې چې خوشاله یاست. مهرباني څه کیسې دي ستاسو؟ والله زه خپل په دغه کې یم، په لاس انجلس کې، په امریکا کې، و په لاس انجلس کې د امریکا په ریاست کې تقریبا دی. لاس انجلس څخه چې د پی ټی آی سپورټ کې، پی ټی آی زه هغه سړی سپورټوم چې د دجال خلاف چې د دجال ملګری هغه زما دښمن دی. تا اول پوسټ ولوستلو، ستا اول پوسټ چې ولوستلو په هماغې مې راپورته کړل. مالا زه سړی یا دا سړی چې دی زه چې دی وایي مولانا فضل الرحمن کا عمران خان سے وہی کینہ وبغض ہے جو کہ ابلیس کا آدم علیہ السلام ہوئی شیطان، اور ابلیس بھی بڑا عالم و فاضل تھا، بڑے حکمت نامنظور. و دغه رقم ده، بالکل دغه سره رقم نه. اوس خو داسې دی چې د افغانستان د پاره ډېر خطرناک پلان د پاکستان په مخ اخیستی دی د را روان وخت کې. نه دوی غواړي چې باقاعده په افغانستان کې جنگ جوړ کړي او دورې دغه دا د یورینیم چې دی داسې د افغانستان د خاورې کم یورینیم چې دی دا باید مالک پاکستان وایي زه یم او دا زه ورکوم و امریکا ته مفت. نو دا غم دی جوړوي، نو خدای خبر بیا به ما خشپی پکې افغانستان څه چرته و نو خو زه دغه وایم، زه ورته وایم چې افغانستان اوس نو والله کوم سر په خلاصېږي د دې خو دغه پلانونه دي جوړوي چې دورې به د یورینیم راباسو. انسانان هر څه پلان جوړوي، نو د انسان پلان یې وي او د الله تعالی بل پلان بل. نو بل پاکستان کې حالت خو ډېر خراب دی، ډېر ظلم روان دی او ډېر دغه روان دی. د پاکستان فوج دی دا باقاعده بالکل د دجال په کنټرول کې دی. د دې مشران چې دی ټول د شیطان عبادت کوي، روحونه باندې خرڅ کړي دي، پیسې ځینې اخلي، دا فری میسنري خلک دي اوس ویلې، او دا لاړې پاکستان تباه دی. ما خیال مستقبل نه لري. بس الله تعالی دستا خبرې دي. نو دغه رقم دی مخته نه تللی مخته. عوام یې دا دی دښمن سو افغانستان، خو پاکستان خو زه منه نیم افغانستان دی، تر هغه سرحد تر پټې سبیا تر هغه هابه پورې تر سینده پورې دا ګرد افغانستان دی. نو موږ د اوله سر هم نه ومنلی، اوس یې هم نه منو، بیا یې هم نه منو. اوس ولې ټول پښتانه چې دی هغه سره ورونه دي. خدای دې دا په پنجاب او دغه خلک چې دی دا کم چې دی هم نوان دي او کم چې د دوی فالووران دي، الله دې دا غر کې تباه او برباد کړي. او په افغانستان کې د طالبانو په حکومت باندې بیخي ډېر خوشحاله یم. دا 20 کاله په امریکا کې ژوند تېر کړی، 20 کاله د امریکا کې د طالبانو سپورټر وم همیشه. نو دلته به اکثره خلک په مسجد کې چې ما باس مجلس سره کوي، چا به وروره ټلیفونونه بند کړل، چا به وروره ټلیفون چې مې دوست سره کول دا خبرې مه کوه، په پورته کوي مې بیرېدله خلک. اوس ولې په هغه اولو شپو چې جنګ شروع سوی و، نو هغه د خدای تعالی جل شانه فتح مبین ورکړه. دا د الله پاک غازیان دي، دا د الله پاک دوستان دي، دا د الله پاک ډېر نازولي خلک دي. نو بس موږ هم دعاوې کوئ چې الله پاک ټول امت مخ ته بوځي او د پاکستان دې خدای دې چې راپورته سي. اوس د ایران سره هم دی جنګېږي او د امریکا دغه څه دی نه وځي، تسلط څه دی نه وځي. او فوجان چې دی هغه د 15 کاله کېږي د فوجانو په لاس کې دا ملک دی ګرد د دنیا کرغړینې. دا دونې بد خلک دي. زه هم د هغه په صورت یوسف کې الله تعالی جل شانه فرمایي د شهید مبارک چې د دې مکر ډېر زیات دا درغله په اخوا دي. دونې
بیکاره خلک دي دا 20 کاله دا بلکې دا 40 کاله د افغانان خرڅول، د افغانانو په ویلو باندې لوبې کولې او وژل ټکول، او اوس بیا دی دا چلې اوس جوړ کړی دی. د دې وارې به انشاءالله که خدای کول چې دی لاس افغانستان هغه ټولې قصې موږ ته معلومه دي محترم. بس زه دا غواړم چې د دې وارې دی د دې وارې پاکستان ته افغانستان ته لاس واچوي. بس راځئ موږ ملګري درسره یو. اوس ولې بالا سپین میدان سید خالده ته خو په امریکا کې آیا د امریکا حکومت یا د امریکا کوم نظام چې دی د پاکستان په باره کې کوم نظر ورکوي یا کومې خبرې کوي چې د پاکستان حکومت چپه شي یا د پاتې شي؟ د امریکا حکومت چې دی دا د پاکستان فوج د مخکې چې باجوه راغلی و هغه د هغه سره ډېر اګریمنټ کړی. دا اوس تاسو مخکې د جسټس منیر چې دی دا راغلی و، اول انګلند ته تللی و، د هندوستان څخه دلې امریکا ته راغلی، 3 شپې په امریکا کې وکړل. په امریکا کې د اګریمنټ وکړي. امریکا ورته وایي چې موږ خو اوس راووتلو، د افغانستان جنګ چې دی دا خو موږ پرېښوئ، اوس به ته کوې. پاکستان ته وایي ته به یې کوې دا جنګ. نو اوس دغه اګریمنټ ده ورسره کړی دی چې زه به دورې په افغانستان کې حالات خرابوم، دماکې به کوم، خلک به وژنم او جنگ به کوم او حالات به په افغانستان کې خرابوم. او نو دوی پوره دغه پروګرام د جوړ کړی دی چې د کوټې د لارې او دورې مطلب تسمیه ورته ونیسي او بیرته دغه ورکړي، اډیم بیرته امریکا ته ورکړي. نو دا خبرې خو ده ورسره کړي دي. نو د پاکستان حکومت عمران خان چې دی، د امریکا حکومت چې دی د عمران خان سپورټر نه ده، په ظاهر خو شرمیږي غږ نه کوي، لیکن درون کمپلیټ د پاکستان فوج او پر شا باندې ولاړه ده. د پاکستان فوج دا هر اقدام کوي، هر غلط اقدام کوي، پر شا امریکا خلک په امریکا فوج ولاړه ده. په امریکا کې هم دغه موجوده حکومت چې دی د چې شورته وایي دا بوډاګۍ څه نومېږي، ما څه نومېږي، دا موجوده حکومت د امریکا چې دی د دې بایډن چې دی، د بایډن پالیسي د بایډن د عمران خان سره بیخي ډېر بد کېږي. د هغه وخته سره ډېره وخته بد ورسره کېږي. نو هغه نه غواړي بایډن د عمران خان حکومت او دا څه ستونزې چې د پاکستان حکومت ته جوړ شوي دي دا ګر د بایډن د وجې څه ورته جوړ شوي دي. او دا تحریک انصاف او عمران خان چې رژیم چینج دا څه پروګرامونه چې وو دا ګر د بایډن د وجې سره وسوله. او نو بیرته بیا دا دی ټرمپ که چیرې راغلی، اوس دلته کانګرس هغه د ووټونه وګټله، د کانګرس ډېر پریشر دی باندې. ټرمپ که چیرې راغلی هغه بیرته شاید حالات سم کړي. او ټرمپ دا یو کار هم وکړي چې د افغانستان سره د سوله وکړله او د خپل فوج یې راویستی. دغه ډېر غټ کار وکړي. د دې د هندوستان سره د پاکستان اړیکې څنګه دي؟ یعنې مخکې خو ډېرې خرابې وو، هندوستان څه نه وایي؟ هندوستان باندې اکمله سپیس باندې اشغال کې په سری باندې پسته کارن زور پوم دومره ګړی مکوي درته غږ نه کوم، تاسو سپیس اشغال کړي. هند ته دلته ضرورت نشته دی. د خواوشا هیوادونو کې لوبه ګرمه ده، همدغه ګرمې لوبې کې لږې ګوتې ووایي چې صبح څخه جوړ شي، ډېر وړاندې مه ځئ. هند مونږ پورې کار نه دی لرلی لا تر اوسه پورې، ولې ورپورې کار ولرو؟ نو خبره چې دغه چرته چې کار دی په دغه ځای کې باید بحث وکړو. ښه، دا نوي دوستانو چې ریکویسټونه رالیږلي دي زموږ ناوخته دی، 12 بجې د شپې دي، غلط وخت کې سپیس جوړ کړی دی. الله تعالی تاسو ټول ته اجر درکړي چې راغلی، برخه مو واخیستله. جنرال صاحب مې دغه کار نه خوښېږي چې راشي را سره خوا کې کښېني، د خدای واتساپ ته هم نه ګوري، دغه ته هم نه ګوري چې میسجونه ورته کوي چې سړیه خبرې خو وکړه که نه، خبرې خو وکړه. نه پوهېږم چې خبره ورځي که نه ورځي، خو بس ناست دی را سره. بیا هم کور یې باد بچی لوی چې همیشه یې زه سپورټ کړی یم، الله تعالی دې ورته اجر ورکړي. همیشه په دوستۍ کې په ورورۍ کې نر سړی دی او زما نران خوښېږي چې دغسې په غیرتي دوستان لکه جنرال صاحب چې دی، الله تعالی دې کار نه بندوي موږ ته. که کار یې بند شي او زموږ په وس کې، نو که خلک یې د ورځې کې موږ ورته د شپې منډې ووهو انشاءالله العزیز چې نه به کیني، ځکه چې همیشه را سره ولاړ دی، کلک او ملګرتیا یې کړې ده، ملګري کړې ده. نو انشاءالله زه ملګري ځان ته نه پرېږدم. جنرال صاحب ستا د دوستۍ ستا د احسانونو منندوی یم، الله تعالی دې اجر درکړي درته. نه پوهېږم چې غږ م لري که نه. په هر صورت دوستانو، دغه کوم دوستان چې هم د سپیکر کې دي همدغه دوستانو ته به نوبت ورکړو، د دوی نظرونه به واخلو.
بیا به نور سپیس بند کړو. دلته ناوخته دی، سبا بیا موږ کار ته ځو. سید خان وروره مهرباني مایک ستاسې دی. مننه تواب صاحب چې بیا موږ ته وخت راکړ. بحث خو د 3-4 ورځې په همدغه موضوع باندې روان ده او خبرې تکراري کېږي چې تاسو د تلو وخت هم ضایع نه شي. انشاءالله موږ مطمئن یو چې په اوس وخت کې افغانستان خاوره د هغو خلکو لاسته ورغلې ده چې هغه د دې اصلي چښتنان دي او مالکان دي. دا ګاونډي هېوادونه د موږ له د کلو نه د خپلو جاسوسانو په واسطه باندې دغه ټول ملک چلاو او خوړې، نو په هغه فکر باندې که اوس اوسېږي نو دا د دوی لپاره یوه تېروتنه ده. انشاءالله موږ مطمئن یو چې ورځ له بلې نه چې د دوی حالات خرابېږي همدغسې په پاکستان ده او په ایران ده جاسوسانو مخه نیول سوې ده د افغانستان هغه څه چې دوی په خپل سر باندې چلول او خلکوان تر کوره پورې وررسول، نو اوس هغه څه دوی ته نه رسېږي. خامخا به دوی له خپل مجبوریت نه او له خپلې لوږې نه افغانستان ته ګواښ هم کوي. خو ولې دا ناممکنه خبره ده چې ایران په افغانستان باندې یا حمله وکړي یا په زور باندې دغه پیسې اوبه چې کومې دي چې دغه دوی له افغانستان نه غواړي هغه کوم قرارداد چې دوی سره سوی لکه مخکې چې تاسې یادونه وکړه د چا په حق باندې افغانان هېڅ وخت تیری نه کوي. خو ولې چې کله موږ په خپله باندې ضرورت لرو نو دوی هم باید تحمل وکړي، حوصله وکړي، ځکه چې له خپل ضرورت نه د موږ زیاتې اوبه یې هغه ورکوو، له خپل ضرورت نه چې د موږ زیاتې نه نو هېڅ امکان نه لري چې افغانان دوی ته ورکړي. افغانانو په دغه خاوره باندې قرباني ورکړي دي. هغه خلک چې اوس قدرت ته رسېدلي دي هغه خلک د دغه خاورې دفاع کوي، هغه د دغه جغرافیې دفاع کوي، هغه د ملت دفاع کوي. نو موږ مطمئن یو انشاءالله چې په لږ وخت کې به دوی یوازې دغه اوبه نه دي، دوی ډېر زیات ضرورتونه لري. پاکستان لري څه وخت چې اسلامي امارات او اسلامي امارات مجاهدین قدرت ته رسېدلي دي. پاکستان ورځ په ورځ باندې لوږې ته مخامخ سوی ده، ورځ له بله نه بدترېږي. همدغسې به ایران کېږي او د حملې خو موږ او د جنګ له افغانانو سره د ایران امکان په دغه باندې نشته چې دوی بیخي دوست نه لري، نه پاکستان لري نه افغانستان لري. او دغه زور دوی له افغانانو سره تېر سوي تاریخ کې هم ازمایلی ده. نو موږ د دغه خپل مملکت دفاع ته کلکه باندې ولاړ یو. موږ د خپل حق غوښتنې ته د هر وخت لپاره ولاړ یو، لکه څنګه چې خلکو په خپلو وینو باندې دغه وطن ساتلی، همدغسې به یې ساتو. د دغه وطن د ذرې پوښتنه به د تېرو سوو به هم افغانان له خلکو نه کوي، له ګاونډیانو نه به یې کوي چې کله موږ په خپلو پښو باندې ودرېږو. خو ولې دغه ظالم همسایګان دي موږ چې دي دوی ټول عمر افغانان له ښه ګوتې نه نیولي دي. په دغسې حالاتو کې چې موږ 3-4 کاله جنګ تېر کړی ده، همدغو همسایګانو له موږ سره مرسته کړې وای، کومک یې کړی وای. زموږ وطن وران ده، زموږ ولس ټوټه ده، ځورېدلي یو، جنګ هم کړی. د دنیا څومره مملکتو چې ده په دغه وطن کې له موږ سره زور ازمایلی ده که نه، افغانانو هېچا ته هم له اوسه پورې له چا سره نه ظلم کړی، نه چې چا په مملکت کې کوم جرم کړی ده، نه د چا یو لویس خاوره نیولې ده. په ولې بدبختانه چې هر څوک راځي د موږ په مظلوم ولس باندې هم ظلم کوي، هم ګواښ ورته کوي، هم د موږ افغانان په شهادت باندې رسي. نو خبرې به ډېرې نه اوږدوم، انشاءالله چې دا ارمان به د دوی پوره نه شي. وسید خان ولې خلکو ته کالو سره سترګو ورنوځي؟ وروره امپراتوري مې هېره شوې ده چې امپراتورۍ مې لرلې، هغه مو ولې د پلار نیکه ځمکه وه چې نیولې مو، هند موزلي نیولی دی، تر سمرقند و بخارا پورې تللی یاستئ، تر اصفهانه پورې تللی یاستئ، او چې افغانانو د چا کور ته نه دي ورغلي. خو تواب صاحب محترم له هغه تاریخ نه راوروسته ډېر وخت تېر سوی، خو ولې په دا اوسني وخت کې دوی د خپلو جاسوسانو په واسطه باندې حتی د موږ کورو ته خلک راغله. همدغه جاسوسان چې څه وخت مجاهدینو بیرته په دوی باندې وسپارل، اوس خو د دې وخت راغله ده چې د دوی هغه روزل سوي خلک چې اوس له دوی سره مېلمانه ناست دي، ایله تر اوسه پورې افغانانو
د دوی جاسوسان دوی ته بیرته ورسپارل او ورسول. اوس چې افغانان په دغه هېواد کې پاتې دي انشاءالله د دوی دغه ارماندونه به هېڅ وخت بیا پوره نه سي. جاسوسان د دوی غواړي. ته یقین وکړه موږ او تاسو وینو په دا میډیا کې په خپله باندې ګاونډیان دغومره ورخطا نه دي او نه دغومره غوښتونکي دي د دوی وبوله که د دوی جاسوسان څه دي.